په بلوچستان کې د قدرتي آفتونو په وخت د تنظیم کوونکې اداره PDMA وایي چې وروستیو بارانونو او د واورې ورېدو له امله متاثره سیمو ته د مرستې رسولو کار پیل کړی دی. که څه هم په بعضو سیمو کې په سیلابي اوبو کې ګیر په زیات شمېر خلک ژغورلي دي، خو په خاران کې د یو کور د چت ترنېدو په پیښه کې 3 تنه پلار او 2 بچي وژل شوي دي او تر ټولو زیات مالي زیان د ګودر او د کیش د ایران سره نښتو سیمو کې شوی دی. د PDMA ډایرکټر جنرال جانزیب خان تېره ورځ په VOD ته ویلي وو چې د کوټې او د ګودر په ګډون د بلوچستان په 2 ضلعو کې بارانونه شوي دي، خو د صوبې په قطبي بعضو یخو سیمو کې واورې ورېدو سلسله روانه ده چې له امله دغه سیمې د سخت یخ لاندې راغلي دي او د تودوخې درجه منفي څخه کښته لوېدلې ده. د سیمې خلک وایي په روان سیزن کې دوی تر اوسه دغسې یخني نه ده لیدلې. دا یوه موسم راشي چې په لو کې لا هم واوره سوې ده، دا سپین ږیرو خلک به ویله چې په لو د موسم د لوي لا هم واوره وسي او دا موسم چې دی دا نو معلوم نه دی، دې کې یخ هم راځي، ګرمي هم راځي، واره به هم وسي، باران به هم وسي او دا وخت چې دی د موسم د یخ نه دی، بس قدرتي دا پیښه وسوله. روانو بارانونو له امله شوي مالي زیانونو په هکله د PDMA چارواکو ویلي دي چې ضلعي انتظامیې، پوج او نور ادارې اوس هم په ګودر او کیش ضلعو کې په سیلابونو کې د ګیر خلکو او د آبادۍ څخه اوبه ایستلو دپاره کار روان کړی دی او دغه سیمو ته د مرستو رسولو په کار هم بوخت دي. خو PDMA په کوټه کښې د باران وجې د 9 تر 8 پورې د کورونو ړنګېدو خبر پخلی کړی دی او نور یې زیاته کړې ده چې د باران د ختمېدو نه پس به د نورو نقصاناتو په هکله سروې کوي. له ګودره څخه د بلوچستان اسمبلي غړي او د حق دو تحریک مشر مولانا عدایت الرحمن له ګودر ښار څخه د اوبو د ایستلو په اړه په پورته شویو ګامونو بې باوري څرګنده کړې ده او ویلي دي چې حکومتي ادارې د خلکو د مرستو لپاره مسؤلیتونه نه دي پوره کړي. بل طرف ته د بلوچستان په قطبي سیمو کې روانې واورې سلسلې دا وخت د یخ کچه سیوا کړې ده چې یو خو د عادي خلکو په مشکلاتو کې اضافه کړې ده، خو بلې لوی لارې بندي کړي دي. د بلوچستان نیشنل هایوي اتارټي مشر آغا عنایت و VOD ته وویل چې د کوټې، ژوب او خیبر پښتونخوا سره نښتې لاره د نصر پر مقام د غر د راشوېدو له امله دغه لاره د تېرو 2 ورځو څخه بنده وه، خو تېره شپه یې د کوچني موټرانو په مخ خلاصه کړل. دغه رنګه د کوټې چمن د دره کوژک او د کوټې کلاسیپلا پر کاڼ مترزي مقاماتو باندې زیاتې واورې کېدو له امله بندې لارې خلاصې کړي دي، خو د توبه کاکړي او توبه اڅکزۍ، د خواجه عمران او د لوی بند سیمو عادي خلک وایي چې اوس هم د دوی لارې بندې دي. دوی پر حکومت غږ کړی دی چې دغه لارې ژر تر ژره خلاصې کړي. خو بل طرف ته چې ټاکل شوی اوس د کوټې بشمول د بلوچستان په شمالي سیمو کې تعلیمي ادارې به د ژمي د 3 میاشتو د رخصتۍ وروسته د مارچ پر لومړۍ نیټه به خلاص شوي وای، خو د بارانونو له کبله حکومت د مارچ د 9 نیټې پورې د ټولو سرکاري او شخصي سکولونو تړلو اعلان کړی دی. نعمت الله سرحدي، VOD TV، چمن.